السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوبل چېرته تاسو هم غواړئ چې په خوږ اواز کې نعتونه، نظمونه یا څه چې هم تاسو غواړئ نو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ریکارډینګ کولی شئ په خپل موبایل کې بغیر د سټوډیو نه. په نن ویډیو کې ما تاسو سره پر یو داسې د کمال اپلکېشن راوړی څنګه چې تاسو ته ښکاري په دې موبایل په سکرین باندې چې په دې کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې په خوږ اواز کې نعتونه یا نظمونه ریکارډینګ کړئ. مطلب زه دلته لږ غونډه کې تاسو ته ټرای کوم. زه به بیا د دې ټوله طریقه تاسو ته هم ښایم، دا به درته هم وایم چې دا اپلکېشن به تاسو ډاونلوډ کوئ د کوم ځای نه. مطلب زه دلته کلیک واخلم دغه رقم. نو تاسو ته ښکاري دا اپلکېشن چې کوم دی زموږ سره ریکارډینګ اوس سټارټ کو. که زه دلته خبرې کوم نو تاسو ته ښکاري د دې موبایل په سکرین باندې دغه انیمیشنز راځي. اوس که دا ریکارډینګ زه د دې ځای نه سټاپ کړم او زه واپس د خپلې خبرې پلی کړم نو تاسو ته به پته ولګي چې زما په خبرو کې به ډېر زیات چینجز راغلي وي. نو که دغه رقم تاسو دې ته مطلب دا به زه سټاپ کړم اوس. نو که دغه شان تاسو دې ته د دې مطلب دی باندې تاسو کلیک واخلئ، تاسو دا اپلکېشن سټارټ کړئ، بیا تاسو نظم ووایئ یا تاسو مطلب په خوږ اواز کې تلاوت ریکارډینګ کول غواړئ نو تاسو د دې اپلکېشن په مدد سره کولی شئ. په دې کې نور هم ډېر زیات فیچر دي، ټولو طریقه ته بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. مطلب دا به زه اوس پلی کړم. تاسو ته ښکاري دا اپلکېشن چې کوم دی زموږ سره ریکارډینګ اوس سټارټ کړو. که زه دلته خبرې کوم نو تاسو ته ښکاري د دې موبایل په سکرین باندې نو تاسو ته ښکاري څومره زما په اواز کې دې سره چینجز راغی. اوس دا اپلکېشن به تاسو ته چېرته میلاو شي؟ سمپل کوم ملګري چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته به ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي، او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو د اپلکېشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به څه وکړئ؟ سمپل دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلکېشن اوپن کړو نو بیا به تاسو څه وکړئ؟ فرسټ اف آل تاسو دلته آپشن درکړي، تاسو ته ښکاري دا پلس نشان تاسو لاندې درکړی. سمپل په دې پلس نشان باندې به کلیک کړئ. بیا تاسو دلته یو څو آپشن درکړي، یو امپورټ آپشن، بل ریکارډینګ ویډیو، بل ریکارډینګ آډیو. یعنې که تاسو په خوږ اواز کې شعرونه یا نظم ریکارډینګ کول غواړئ نو ډایرکټ تاسو په دې باندې ویډیو هم شی کولی. کله هم تاسو په دې باندې ویډیو وکړه نو په هغه ویډیو کې به اټومیټکلی ستاسو اواز ډېر زیات زبردست او ډېر زیات خوږ به راغلی وي. بل د دې ځای تاسو مطلب د ګیلري نه هم امپورټ کولی شي، خپل ویډیو هر څیز چې کوم تاسو امپورټ کولی شئ یا دې ځای نه راغیستلی شئ. زه به دلته سمپل مطلب په آډیو باندې کلیک کوم. چې کله هم په آډیو باندې زه کلیک کوم نو دلته ماله بل یو آپشن راکلی، دې ځای نه زه دغه خپل ریکارډینګ چې کوم دی هغه زه سټارټ کولی شم. ورسره لاندې ویډیو چې کوم دی هم زه دې ځای نه کولی شم. که زه دلته لاندې په ویډیو باندې کلیک کوم نو اټومیټکلی زما موبایل به کیمره اوپن شي، بیا زه کولی شم چې ویډیو وکړم. ما چې کومه ویډیو وکړله په هغې کې چې کوم اواز راشي هغه به ډېر زیات زبردست وي او ډېر زیات ښایسته به راځي. کله چې هم تاسو په دې کې ریکارډینګ وکړئ ورسره سایډ ته تاسو ته ښکاري میکس آپشن تاسو له هم درکړی دی نه. تاسو دلته خپل اواز چې کوم دی هغه تاسو مطلب دغه رقم بدلولی شئ، هغه چینج کولی شئ. خو یعنې دې ته پکې ضرورت هم نشته. کله چې هم تاسو په دې باندې دلته دغه رقم د دې ځای نه ریکارډینګ سټارټ کوئ، واپس کله تاسو واپس سټاپ کو نو دا به اټومیټکلی تاسو اواز ډېر زیات زبردست او ډېر زیات خوږ راغلی وي. یعنې په دې کې که تاسو بیا وروسته ایډیټینګ کوئ هغه پکې هم شی کولی. ورسره کی آپشن په دې کې تاسو له درکړی تاسو ته ښکاري. ورسره بل تاسو له افیکټس آپشن درکړی، تاسو که دلته کلیک اخلئ دلته تاسو مختلف چې کولی شئ چې کوم یو اواز تاسو خوښ وي نو هغه شان تاسو بیا سیو کولی شئ. ورسره میکس آپشن تاسو له هم درکړی، دې ځای نه هم تاسو خپل اواز چې کوم دی دغه رقم ښایسته کولی شئ. ورسره تاسو دلته بل تاسو ته ښکاري ایک یو آپشن هم درکړی چې دلته هم تاسو خپل اواز چې کوم دی ډېر زیات بدلولی او مختلف دغه شان ایډیټینګ یې پکې کولی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې زبردست نظم ریکارډینګ بیا به څه وکړئ؟ سمپل ته په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري دا زموږ سره دلته پروسیسینګ شروع کو. بیا دلته تاسو بل یو آپشن درکړی، تاسو ته ښکاري سیو. سمپل په دې سیو باندې به کلیک کوئ نو دا به تاسو سره سیو شي. تاسو ته ښکاري دلته ټریک سیوډ نو دا تاسو سره سیو شي، دا به تاسو په فون کې بیا وي. نو حکومرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات په زبردست اواز کې تاسو نظمونه یا څه چې هم تاسو غواړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې ریکارډینګ کولی شئ. نو دا د نن ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.